السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری شرمان خان. نن د نوې ویډیو سره د عطا صاحب یو ښه پیغام در باندې اورم. راځئ لیټس ګو. زمون کا خوار زندگی دا خیر ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو بخکاری خسته خسته توتیان په پنجره کې نثار کړی دي. د دې به هم الله موږ نه پښتنه کوي. نن موږ کوشش کوو د الله تعالی دنیا د دا به پکې آزادو. الله تعالی به زموږ ستاسو زړونه آزاد کړي او الله تعالی به زموږ ستاسو په ژوند کې برکت واچوي. الله تعالی به زموږ ستاسو د زړه ارمانونه پوره کړي. که تاسو هم په کور کې داسې توتیان وي، مرغان وي، د الله تعالی په دنیا کې آزاد پرېږدئ. انشاء الله دا به هیله کوو او په دې ښایسته مزار دره کې به دا چکرې وهي او د دې به ښایسته آزاد ژوند. ملنګ ملنګ د خیر تیرا بشي زمون ملنګ ملنګ د خیر تیرا بشي زمون کا خوار زندگی د خیر تیرا بشي زمون کا خوار زندگی د خیر تیرا بشي ډېر زبردست میسج پښتنو له ورکړ، ډېر ښه. نو د میسج خلکو وکت نو عطا صاحب دا مرغۍ چا پرېښودې، بالکل عطا ته به دعا کوي. ښایسته ښایسته مرغۍ وي، عطا صاحب پرېښود. تاسو وکتلې پنجرو له لاړې ولې دي. نو تاسو خپله سوچ وکړئ، څه یو ورځ تاسو په جیل کې بند کړي، هغه جیل وي تاسو کې ګرځئ، نو سړي اخ کې زړه تنګېږي. دا طوطیان دا مرغۍ تاسو ګیره کړي هماغه به دې زړه تنګېږي. نو دا مرغۍ نو دا به عطا صاحب ته دعا کوي. څنګه چې عطا صاحب ته انسانان دعا کوي، نو عطا صاحب ډېر خدمت د خلکو کوي. نو د الله تعالی به تاسو دې تپوس کوي، تاسو د پنجره کې دا مرغۍ ګیرې کړي وي، نو ټول مریم ګیرې کړي وړې راغټ چې په هغلته پنجرو کې بیا مړیم شي. دا ویډیو کو چا وکتله دا مرغۍ که پرېښودلې، عطا صاحب ته به دعا کوي. نو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ. والسلام.